بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ ستاسې نننی درس ده لکسیون 15 یعنی 15 درس 15 buchstabieren یا سپیل داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو نننی درس هم لږ زیات ده. اوس شروع کوو. دغه اوس نه دلته وایي woher kommen die Teilnehmer sehen sie sich die Karte an یعنی څه دلته وایي woher د کوم ځای نه kommen راغلي د Teilnehmer زده کوونکي یا شاګردان سیهن وګورئ زی تاسې زیخ د خپل د کارتیان په خپل نقشه کې یعنی البته په نقشې یا کارتونه ورکړي دي یا هلته کوم کارت یې راځان کړی ورته وایي چې یعنی خپله ورشي ویې ګورئ پکې ویې ګورئ که نه چې پلانکی د کوم ځای نه راغلی او بل چې دوستانو د ملکونو نقشه چې ده هغه ته چې وایي ویل کارتې عین ویل کارتې یعنی یوه د ملکونو نقشه. اوس ګورئ دوستانو اوس به داسې چل وکړو. اول به د دې کسانو هغه وکړو چې یعنې دا څوک د کوم ځای نه راغلي دوستانو که خیال هم کړی د ماما دی ګانم که اورېدلي نو په هغې کې وایي چې مثلا پلانکی د کراچۍ نه او بیسانکی د لندن نه دغسې داسې وایي که نه. اوس هغسې به اول دا کسان وګورو چې د کوم ځای نه دي بیا به وروسته پسې دا لاندې هغه ته راکوشو. دلته وایي نادا مثلا نادا د کرواتین نه، عایشه د ماروکو نه او سلما د ترکیې نه، ماریا د برازیل نه، کریم د زنګال نه، علي د ایران نه، سیتا د هندین نه، هینام د ویتنام نه، محبه د افغانستان نه، لیانا د ازبکستان نه. دا کسان خو مو پیژانده چې څوک د کوم ملکونو راغلي. اوس دلته ګورو چې هغه څه وایي. دلته وایي hören Sie die Ländernamen sprechen Sie nach یعنی څه hören یعنی واورئ زی تاسې د Ländernamen د ملکونو نومونه sprechen خبرې وکړئ زی تاسې نخ یعنی کله ګورئ دلته دوستانو موږ تاسې نن د سیډۍ درس لرو دریم درس یې ده. اوس زه تاسې ته سیډي ږدمه په دې وخت کې چې کله دا د ملک نوم اخلي نو وروسته به بیا پسې تاسې وایئ ځکه چې په څه طریقه یا په څه ترتیب یا په څه لهجه باندې چې دا خلک وایي چې هماغسې د ستاسې زده شي. ښه زه به اوس داسې چل وکړم. زه به تاسې ته اول هغه کېدم درس کېدم بیا به دا لاندې ځایونه ډک کړو. Seite 8, Aufgabe 16. Hören Sie die Ländernamen. Sprechen Sie nach. Afghanistan. Brasilien. Indien. Iran. Kroatien. Marokko. Senegal. Türkei. Usbekistan. Vietnam. Seite 9, Aufgabe 20. ماوس مې کار نه کوي بله خوا پسې لاړ. ښه اوس دوستانو ګورئ دا نومونه خو مو اورېده. اوس به زه تاسې ته یوه خبره وکړم دغه نه وروسته به بیا موږ تاسې درس شروع کړو. ګورئ دوستانو که چېرې هغه وکړئ دا څه رانومېږي په یو وخت کې د ستاسې نه که څوک پوښتنه وکړي که نه مثلا چې تاسې د کوم ځای نه راغلي که نه په دوه ډوله به ستاسې نه پوښتنه کوي. یو قسم مثلا درنه پوښتنه دا کوي چې woher kommst du او دا قلم په بل رنګ کې ده ته دا قلم درته تور کړمه بیا به ګورو. woher kommst du اول که مثلا داسې د پوښتنه وکړي kommst du مثلا یعنی ته د کوم ځای نه راغلی که نه داسې دا وګورئ داسې به پوښتنه څخه وکړي او یا به تر نه داسې وکړي چې مثلا woher kommen Sie مثلا نوره جمله ماغه ده مثلا صرف kommen چې مثلا kommen د دې جملې هغه ده که په احترامانه لحاظ باندې څه وکړي kommen Sie یعنی تاسې د کوم ځای نه راغلي یې. ښه اوس دا خو وشو. اوس بیا چې مثلا امیدوارم تاسې پوه شوي ځکه چې وخت نه لرو دغه خاطره زه مثلا هغونه ډېر درته نه درېږم. دلته مثلا بیا ته څنګه وایې چې ich مثلا ته چې اوس د هر ملک نه راغلی بیا به ته څه وایې و ich komme که نه زه راغلی یم aus Afghanistan مثلا Afghanistan. ښه افغانستان ته ورګي چې دا هغه پاکټ مې وړه کوي دغه دا یعنی افغانستان داسې به ورته لیکي داسې به ورته وایي یا که ورته لیکي هم داسې به ورته لیکي. ښه امیدوارم دوستانو تاسې په دې باندې پوه شوي یو. زه به اوس لاندې لیکلو ته راکوشم. ښه اوس ګورئ دوستانو
اوس په دې ځای کې وایي کنه چې هغه ده چې د ملکونو مونږ خو واخیسته او موږ تاسو د خلک مول چې د کوم ځای دي اوس دلته څه وایي ورته وایي چې دا راغلي دي هغه ګوره موږ تاسو خپل ځان ته وایو چې راغلی یم ایخ کومه کنه که مثلا ما خو تاسو ویل چې په دوه ډول د نه پښتنه کوي که ته وایي وهغه کومس دو یعنی د کوم ملک نه تاسو راغلی یا درته وایي وهغه کومنزي ته به که هغه تاسو ته په دوه ډول باندې وایي لیکن ته ورته په یو ډول جواب وایي که وهغه کومس دو هم درته وایي ته وایي ایخ کومه اوس افغانستان او که درته وایي وهغه کومنزي مثلا ته به هم ورته وایي چې ایخ کومه اوس افغانستان په کې جواب کې هغه نشته مثلا بدلون نشته ده ښه اوس په دې ځای کې ورته وایو کنه سیتا کوماری کمت اوس یعنی سیتا اول ګور سیتا کومه و ده سیتا دغه ده سیتا د انډیا نه راغلی سیتا کوماری کمت اوس انډین ځکه دوی د خلک انډیا ته انډین وایي انډین یعنی د انډیا نه راغلی ده ګورئ دوستانو خپل ځان ته چې ویلې ایخ کومه اوس دغه ته دغه لپاره کومت وایو دې ځای کې دغه تیور سره وایو او بس او تیور سره وایو نور درسو سره دونه تشریح ته ضرورت نشته ځکه نور درسونه پکې دا ډیر دي بیا راځي بیا په باندې خپل پیږي کریم دیوب kommt aus یعنی کریم دیوب د کوم ځای راغلی دغه ده او کریم دغه ده وګورئ اکثر نوم شته ده kommt سینیګال اوس ګورئ دوستانو که په دغه ځای کې تاسو ته د ملکونو نومونه نه ښکاري دغلته د سیډي مې چېرته کېښوده د سیډي سره دغسې د ماوس ما ګرځاو یعنی دغه ځای کې دغه نومونه شته دي سینیګال اوس دغه ده سینیګال د دې نه لیکو سینیګال ښه سینیګال نوم ولیکو اوس پسې راځو دلته لیکو ګورو چې عایشه د کوم ځای راغلې عایشه ابراهیم kommt aus یعنی عایشه دغه عایشه راغلې د ماروکو نه ماروکو دغه د ماروکو اوس دلته لیکو ماروکو ښه دا د ماروکو نوم ولیکل شو اوس پسې ګورو چې مثلا هاینام د کوم ځای راغلی هاینام تران kommt aus هاینام کوم یو ده هاینام دغه ده د ویتنام نه راغلی او ویتنام نوم دغه ده هاینام kommt aus مثلا د کوم ځای ویتنام ویتنام دا د ویتنام نه راغلی دا مو لیکل شو دوستانو اوس مثلا پسې اوس ګورو چې لیانا د کوم ځای راغلی لیانا زایدوا kommt aus زایدوا اوس ګورو لیانا کومه ده دغه ده لیانا زایدوا kommt aus ازبکستان دا د ازبکستان نه راغلی موږ ورته چې ازبکستان وایي دوی ازبکستان وایي ازبکستان ښه دا د ازبکستان نه راغلی دوستانو ښه ازبکستان ښه اوس دلته ګورو محبه حمید kommt aus یعنی محبه کومه ده دغه ده محبه د افغانستان راغلی اوس لیکو اوس محبه حمید kommt aus افغانستان ښه افغانستان ښه دا وشو دا مو لیکل شو اوس پسې دلته لیکو چې شه نادا براورینا kommt aus کوم ځای نادا یعنی کوم یو ده دغه راغلی د کرواتین نوم دلته کومه ده کرواتین دغه ده دغه کرواتین ده اوس لیکو دلته کرواتین ښه کرواتین یعنی دا د کرواتین نه راغلی ښه اوس دلته اوس پسې ګورو چې دلته هغه د ماریا سانتوس kommt aus یعنی ماریا کومه یوه ده ماریا دغه ده ماریا سانتوس kommt aus برازیلین دلته کومه ده برازیلین دغه ملک ده ګورئ برازیلین ښه دا د برازیلین شو ښه اوس دلته اوس ګورو چې هغه ده سلما بلوت kommt aus در ګورئ د دوستانو د ترکیې نوم سره د در راځي ښه دغه د سلما دغه د ترکیې نه راغلی ترکیې نوم دغه ده ترکای سلما بلوت kommt aus در ترکای ښه ترکای اوس دا خو مو لیکو اوس دغه علي صالحي kommt aus dem ایران یعنی دغه ده دوستانو او ایران نوم هم دغه ده ښه ایران ښه دا مو شو دوستانو ولیکل شو ګورئ دوستانو
خیال ساتي دا ترکیه چې دا مثلا د ترکیه نوم سره چې خپل راغلی هم ډیر ور سره وای اوس ډیر ترکیه او که مثلا بل کا سره کې هم اوس دیم یعنی د دوه ملکو سره په نومو کې اوس یو سره د میل کې ایران سره د میل کې ترکیه سره ډیر ویل کېږي. ښه دوستان زه برته واری وایم ویډیو غټه شو او بخنه غواړم ډیره بخنه غواړم. Ja, Sita Kumari kommt aus Indien, Karim Diop kommt aus Senegal, Aisha Brahim kommt aus Marokko, Hainam Tran kommt aus Vietnam, Liana Zaidwa kommt aus Usbekistan, Mohiba Hamid kommt aus Afghanistan, Nada Braurina kommt aus Kroatien. Ja, Nada. Ja, Brahim Santos kommt aus Brasilien. Selma Blut kommt aus der Türkei. Ali Salehi kommt aus dem Iran. ښه دوستانو ما زر درته ویلي مثلا کوم ځای کې غلطي کوتاهي شوي ډیره بخښنه غواړم ځکه چې وخت نه درلوده ویډیو م اوس هم غټه شوه دغه 10 سکنډه که نوره غټه شي نو د خیره سره بیا راته په یوټیوب کې نه پرېږدي. ښه ګران دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاکه له باندې سپارم. چوس